قیمت څنګه لګولې دې قیمت اویا سره دې اویا زره روپۍ دې قیمت لګي اویا زره پغاخ سلور په غاخ سلور اویا زره روپۍ قیمت کبل مال دران قیمت څه لګولې قیمت دې 2 شپېته زره تل کال ارزانه یا دې کال ارزانه دې کالي اسی د 2 شپېته زره روپۍ د دغه قیمت نو راسره اوسې چې د ټول د مالونو هغه د ریټونه درته درکوم نو راسره اوسې ګل دي ولې برېډ زه درکوم ته بیکاره ریټ باندې درکوم بس فندر ته وګورم یوار شي د شینه څنګه واخې نه څه واسه چې کارت شپې څونه د قیمت دې قیمت د دې قیمت 15000 سوي د دې کالي مالو تاسو یو دې کالي خدمت نور قدرمندو کوشش وکړئ ویډیو مخکې شیر کړئ او تاسو خپل د ولایت بیا هم راکړئ چې هغه ته مالونه څنګه دي وال نه کوي نه کوي وال نه کوي ماشي لخوا سوزا پنځه پنځه سره څنګه ده لګولې شپېته سره قانون ته ویل دا ټول لا سره خدای ټول ستادي ریشه دا 2 شپېته 2 شپېته سره ریټونه اخلي راځي کوم راځي دا 2 پنځه سره دا موټ پټول ستاره هغه 200 در والا تاسو والونه کې جوړه اته سلوي خداره دا 550 دا او هغه 550 سره راسره څه چا پاو دیش ټول پیا ورکوا دا کوشو دا 550 سره دا شپېته زره ریټونه واخلئ دا 50 سره دا پنځه شپېته زره دغه وپېژنئ دا سره اوسئ تنګ شو دا څنګه لګولې پیره ټول ستاسو استاده قانون د ریټونو واخلي ګډ مالونو ریټونو واخلي ان شاء الله شي د وړي کې مالونو ریټونو به واخلو وطني دال دي کنه او دغه دا څنګه دی پای کړی اور نه نیم زره او تا خرڅ کړی څه د قیمتي 9000 کم قیمت 8000 ولا زرا سونا ولا زرا كم شهر ولا زرا وانه غريب هر چینل کې خبرې کوله دا غيو ته وای ریټونه چګوي او په شي وای چینل پوي شول کواتای اکاسي کا وای کواتای په شي چینل کې راځي کواتای کاو کو چای 8000 پښې کې مې خبرې کړې اتل سره پښتو کې مې خبرې کولې ول سره پورې کنه دا نه دغه په کې څه کوي من چینل په تاسو په هر چینل خبرې کوم او کمال دی ماشاءالله الله دې ورکی وګورئ خدمانو د مالونو ریټونه لګولې دي ولا سره اتل روپۍ د دې قیمت دی نور قدرمندو د ننګرهار ولایت د ساروي مارکیټ ته راغلی وم چې دغه ریټونه مې تاسو ته درکړل چې 8000 9000 10,000 12,000 بس مو چې وسه برابري کوشش وکړئ چې قرباني وکړئ نور ان شاء الله سبا به بل مارکیټ